شوه خو ستا په غیر کې خو مې مرګ نصیب شو. وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې د پښتو چې څومره ټیلی فلمان جوړاږي، په هغو فلمانو کې ډېرو د خوند فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده. له دې فنکارانو سره سره فیمیل فنکارې هم په ټیلی فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. د کراچۍ په ښار کې یوه غټه مسله دا ده چې پښتنې فنکارې ډېرې کمې دي. په نن سبا ماحول کې چې څوک ټیلی فلمان جوړوي، په هغو فلمانو کې چې کمې فنکارانې کار کوي هغه ټولې پنجابۍ دي، یعنې د هغو پښتو نه ده زده. په دې ټولو اکټرو کې یوه اکټره ده چې په پښتو پوهېږي، پښتنه ده. د هغې نوم دی نادیه بټ. ستاسو ذهن کې به دا سوال راځي چې بټ ولې ده؟ لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پښتو فلم انډسټري کې اصغر چیمه کار کوي. له اصغر چیمه سره د چیمه لفظ دی، حالانکې اصغر چیمه په خپله پښتون دی. چیمه یې له ځانه سره د شوبیز د دنیا نوم ټچ کړی دی. دارنګه نادیه بټ په شوبیز کې و دې ته نادیه بټ یایي. بټ د دې له نومه سره ځکه دی چې د دې خاوند پنجابی دی، هغه د بټ قبیلې سره تعلق لري، ځکه د دې نوم نادیه بټ دی. نو د نادیه بټ پر ژوند او پر فن او خاص کر په ټیلی فلمانو باندې له دې سره خبرې اترې کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې نادیه بټ ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه سئ. وعلیکم السلام. د ټول نه مخکې خو زه ستاسو د چینل شکریا ادا کوم چې تاسو نه قیمتي وخت زما دپاره راویستلو او زما دپاره تاسو راغلئ. نو ستاسو د چینل ډېر ډېر شکریا او ډېره مهرباني ستاسو. اوس ستا په مینه کې رسوا شوم. په دې فلم کې د ټولو ښځو اداکارو چې کوم اواز و هغه ټول اوازونه ستا و. ته په دې حواله څه وایې؟ شکر الحمدلله، زه پښتنه یم او په دې خبره باندې زه ډېر فخر کوم چې پښتنه یم. او ډېر فلمونه داسې شوي دي چې په هغې باندې ما د پښتو لکه ډبینګ کړی دی. د پنجابیان دي، اردو زبان کې اردو زبان بیل دی، پنجابي بیله ده، خو په سندي باندې د ټولو باندې چې دی نو ما پښتو ډبینګ کړی دی. نادیه، دا ماته ووایه چې تر اوسه پورې به د کراچۍ په ښار کې په څومره ټیلی فلمانو کې کار کړی وي؟ فلمونو کې چې دی نو ما ډېر کار کړی دی، شکر دی. لکه د اندازه راته له اوسه پورې نشته دی، شمارلي مې نه دي چې څونه فلمونه دي، خو کړی مې دی. پښتو کې مې هم کړی دی، اردو کې مې هم کړی دی او په چینل مې هم کار کړی دی. ایکسپریس نیوز باندې ایر وائی باندې مې هم کړی دی. یوټیوب واړه واړه چینلونه دي، کلیپونه دي، په هغې کې مې کار کړی دی. کار مې ډېر کړی، خو اوسه پورې راته پته نشته دی او ما ته تر اوسه پورې دا هم پته نشته دی چې په کوم فلم کې زما نوم څه دی. څومره وخت کېږي چې ته شوبیز دنیا ته راغلې؟ کم از کم 4-5 کالو شو. په دا 4-5 کالو کې داسې ډرامه چې ته د هغې ډرامې په وجه باندې د شوبیز دنیا پېژندلې، د هغې نوم څه دی او په هغې کې ستا کردار څه و؟ دا یو ډېره غټه کهاني ده چې یو د انډیا فلم و، هغې کې ایکټینګ کړی و کرشمه کپور. نو زما خاوند ما سره ناست و، نو ما ته ووایي چې ته ایکټینګ کولی شې داسې چې څنګه دا کې، ولې چې کرشمه کپور چې کم لکه ایکټینګ کوي نو هغه ټول د جړه او د دغه ایکټینګ وي. نو هغه مونږ هسې په ګپ کې ناست و، نو ما خاوند ته وی او که ما ته داسې سین میلاو شو زه به لازمي کوم. نو په دې کې ما ته یو کس میلاو شو، د هغه نوم دی مطهر افریدي. نو هغه ما ته چې زه تاله ډرامه کې مونږ لکه یو کمپنۍ کې وو کار هم کولو. نو ما ته چې زه په ډرامو کې کار کوم او تاله به زه ډرامه کې کار در کوم. نو ما ته بلکل به زه کوم، خو مخکې خو ما دا سوچ وکړو چې یاره زه ډرامه کې کار کوم او خپل کور والا ته به نه وایم، هغه له به لکه یو سپرایز ورکوم. خو بیا هم تا ته پته ده خاوند خو خاوند یې که نه. نو ما وی څه پته لګي هغه اعتراضونه کې ما ته خو ووایي، خو هسې نه چې اعتراض ورباندې وکړي. نو بیا ما خپل خاوند سره دا خبره وکړه، ما یم یاره ما ته یو ډرامه کې چانس میلاویږي زه کوم.
خیر دی په هغې پسې بیا ما مطاهر سره خبره وکړه چې وایي زه ډرامه کې کار کوم خپل خاوند اجازت راکړو خو بیا مطاهر ته هم ډېرو خلکو ویلو چې نه دا ډرامه کې ما اخله او هسې نه چې خپلوان یې وګوري او پښتنه د عزتداره ده او خلکو به پسې ډېرې خبرې کوي داسې به کوي هغسې کوي نو زه بیا خپل خاوند په خپل هسپتال چونګې ته بوتلې وم مطاهر افریدي سره یې میلاو کړم ورته ویل چې دا پیله ځل د تا سره ځي په تا مې بروسه ده خو دې خیال کوه نو زه بیا هلته لاړم د ماله په یو فلم کې یو چانس راکړو هغه ډېر زبردست و نوم یې څه دا فلم دغه فلم نوم و ستا په مینه کې رسوا شوم خو مطاهر افریدي د ټول نه مخکې ما ځای کېنولم ما سره دا خبره وکړله چې نادیه دا فلم زما مخکې دی او زه تاله په دې کې چانس در کومه چې ته څونه ښه یو په دې کې اکټینګ کولی شي نو تا ته مخکې کار میلاویږي او د هغه خبره چې ده هغه اوسه پورې چې دی نو لکه زه اوس یاد ساتم او د هغه د وجې نه که زه ټیک ټاک جوړوم که هغه زه سونګ کوم که زما ډېر شوق نشته د ګانو زه په خپله ویم چې ډېرو خلکو خبرې کړي دي چې بهی ته په ګانو کې کمزور یې په ډانس کې کمزور یې زه اورم چې کم پالټۍ له ځمه هلته زه دا خبرې اورم چې بهی مونږ ته چا ویل دي چې ته په دغه کې کمزور یې خو بیا هم ما خلک راغواړي څه مثلا د زه ځم خپل کوشش کوم صحیح ده زه خپل کوشش کوم ګانې کوم خو ما له پیله چانس مطاهر افریدي را کړی دی او د هغه د وجې نه زه نن دې دغه ته را رسېدلې ما که هغه زه سونګ دی که هغه ټیک ټاک دی که هغه نورې ډرامې دي څونه ډرامو کې ما کار کړی دی نو هغه دی مطاهر افریدي د هغې ډرامې نوم دی ستا په مینه کې رسوا شوم ته په یو ټیلی فلم کې کار کوې تا ته یو فیس یو پیسې میلاویږي او که نه او بالکل میلاویږي او زه چې کم فلمونو کې کار کوم که زه سونګ لزم نو زه مخکې د بجټ خبره کوم چې وایي بجټ څونه دی نو راځم او که بجټ نه نو زه بیا نه ځم هلته سونګ باندې څورې اخلي او په مکمله ډرامه څومره اخلي دا مختلف دي په سونګ باندې لکه زموږ بیا له خبرې په ډرامه باندې خو لکه دا سینونه د سینونو په حساب باندې چې د هیروین یې د هغې لکه خپل دغه د خور کرکټر دی پکې د مور کرکټر دی پکې د لور کرکټر دی نو لکه د ټولو خپل خپل مناسب دغه نو په هغې باندې موږ بیا خبره کوو په شوبیز دنیا کې چې کمې پښتنې کار کوي هغې پښتنې ته په ښه نظر باندې نه ګوري قسم قسم خبرې کوي ته په دې حواله څه وایې زه په دې حواله کې دا خبره کوم چې هر انسان چې دی هغه یو شانتي نه دی په خپل د ټول نه مخکې چې دی ته په خپل په ځان باندې بروسه کې او ما ډېر ټایم وشو په دې کار کې زما سره مطاهر افریدي دی په ستا په مینه کې رسوا شو محمد زاده هم زموږ سره ډایرکټر دی بابو پټان دی خو شکر دی د ټولو کې ما ته لکه تکلیف د چا نه دی میلاو شوی او دا خبره بالکل ستا صحیح ده چې څنګه فیلډ دی دا فیلډ پسې ټول خلک غلطې خبرې کوي خو ما ته اوسه پورې عزت میلاو شوی دی زه د 15 کسانو د 10 کسانو د 20 کسانو په منځ کې ما کار کړی دی خو د هیڅ چا نه زه دا شکایت نه کوم چې ما ته چا غلطه خبره کړې ده عزت یې را کړی دی چې کم ټایم مونږ هغه ډرامه ختمو غانې ختمو مونږ د یو بل ته ووایو چې که تا نه څه غلطي شوي که زموږ نه څه غلطي شوي بس خبره ختمه ده مونږ هېڅ چا نه څه داسې شکایت نشته ده شته پکې خلک خبرې کوي غل غل کمنټونه هم کوي مونږ ټیک ټاک یې جوړو یو بابا ټیک ټاکر دی هغه سره زما ډېر زیات بس د هر چا خپل یو شوق دی عمر واحد بابا هغه سره ما ټیک ټاک یې جوړ کړ دی خیر دی چې زه ټیک ټاک یې جوړم ما ته په خپلې اډې باندې چا اوسه پورې غلط کمنټ نه دی کړی خو چې ته د هغه اډې ته لاړ شې نو زما په باره کې هغه ته خلکو داسې کمنټونه کړي دي چې او دا دی لور ده دا دی خور ده کوي دی چې څوک کوي هغه دی کوي که نه موږ په خپله صفا یو د چا نه یاره نشته دی په شوبیز کې چې کومه ګټه کې په دې ستا د کور گزاره کیږي او که نه بس گزاره خو کېږي شکر دی زما خاوند هم کار کوي او زم کوم تا د پته نن سبا خو بیلونو برباد کړي یو مونږ بیلونه ډېر زیات راځي ګیس ښه بجلی ښه نه د بجلی بیل ډېر زیات راځي 15,000 20,000 د دې نه کم بیل نشته دی نو د بیلونو ډېر خراب کړي یو فیملی خو شکر دی بس زموږ جوائنټ فیملی ده خاوند مې دی 2 بچي مې دي زه یم خواښې مې ده کله را سره کله رانه لاړه شي بس دغه مسلې دي زموږ په کور کې پلار سره ورونو سره مور سره د رابطه مابطه شته او که نه او بالکل زما مور او پلار خو نشته دی او زما پلار خو اوس لږ ټایم وشو چې وفات شو مور مې نشته دی ورونه خویندې مې دي هغوی په دغه کې دي پېښور کې دي او یو ورور مې دلته دی یو ماما مې دی هغه هم دلته دی لکه مونږ کرزي راځي او نور ټول خپلوان چې دي نو لکه هغه زما پېښور کې دي ستا یو جهان مننه چې تا په دومره مصروفه وخت کې مونږ ته ټایم راکړي ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و نادیه بټ چې د دې پر ژوند
او د کراچۍ د ټیلیک فلمانو په حواله له دې سره خبرې اترې وسوې. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارل یاسته. د خدای په امان.